ځینې وخت ستاسو ژوند کې چاپېره ډېره تیاره وي او کوم خلکو سره تاسو وخت تېروئ هغوی هیڅ پروا نه لري چې الله څه حکم درکړی دی او هغه څه وایي، خو ستاسو دننه یو رڼا وي او هغه تاسو ته وایي چې څه سم نه دي، ماته بیا نه رڼا لټول دي. او دا کوشش زه او تاسو هر ورځ کوو او دا رڼا زموږ ټولو دننه شته. کله چې تاسو یې زه غواړو چې دې رڼا پسې لاړ شو، چې څومره هم ستاسو ژوند کې تیاره شي نو رڼا بیا هم موجوده وي، لکه څنګه چې د شپې د تور اسمان وي او هغې کې یو ښکلی سپوږمۍ ځلیږي. نو کله چې یو کس دا اراده وکړي چې زه به سمې لارې باندې ځم او خپل نفس سره به جنګ کوم، نو دا وړې خبرې نه دي. کله چې هغه دا اراده کوي چې زه به د الله لارې باندې ځم او زه به رڼا پسې ځم، او الله لارې باندې تلل دومره آسان نه دي. ستاسو زړه کې به داسې خبرې به هم راځي چې ما نه به ټول خلک پاتې شي، ما ته به سکون او آرام دومره زر به نه موندی کېږي. نو الله لارې باندې ما ته د هر څه ترلاسه کولو دپاره به خو ډېر وخت لګي، ځکه چې شیطان لاره خو ډېره اسانه ده او هر څه تاسو زر ملاو شي. نو الله وایي چې زما لار باندې راشه، هر څه به دې لاس ته ډېر زر نه راځي، خو زه خبر یم چې ستا دپاره څه ښه دي او څه بد دي. نو زما لار باندې به راځئ نو زړه به دې قرار شي. او الله غواړي چې موږ دې خوشحاله یو، خو غلط کارونو کې نه. که دې وخت تاسو د شیطان لارې باندې خوشحاله یې، نو مخکې به ستاسو ژوند کې به ډېرې لویې تباهیانې به راشي. نو هغې لارې باندې ځئ کوم سره ستاسو ژوند کې د رښتیا نور او خوشحالۍ به راځي. هغه وخت څه کېږي کله چې موږ الله لارې باندې نه ځو، نو خلکو ته زړونو کې د احساس کېدل شروع شي چې موږ رښتیا کې خوشحاله نه یو، چې ژوند کې څه کمی دی. نو الله وایي یا ایتها النفس المطمئنه، هغه کس کم چې ژوند کې ډېر مطمئنه دی، نو زه تا سره خبره کوم، ارجعي الی ربک، خپل خدای ته بیرته راشه. نو موږ ځان ته تپوس وکړو چې د انسان زړه به څنګه په قرار شي کله چې هغه الله ته راشي، کله چې هغه رښتیا رڼا ته راشي. نو لږ سوچ وکړئ چې دا آیت ستاسو زما ژوند کې څه معنی لري. الله ته بیرته تلو ستاسو او زما ژوند کې څه معنی دي. زموږ ټولو د ژوند خپله یو کیسه ده. ان سعیکم لشتى، چې ستاسو کوشش یو بل نه بیل دی. نو هر چا خپله یو لار ده. نو دا ستاسو دپاره څه معنی لري؟ راضیة مرضیه. دغه خو فارموله ده. تاسو ته به څنګه معلومیږي چې تاسو یو سم لار باندې یې؟ ټولو کې اول تاسو به هغه هر څه نه خوشحاله به کوم الله ستاسو دپاره کوي، او تاسو دا یره نه لرئ چې ما نه به دا لاړ شي او هغه به لاړ شي، او تاسو به الله باندې توکل کوئ، یعنی تاسو ژوند کې الله نه او هغې فیصلو نه رضا یې. او بیا مرضیه، یعنی تاسو څه هم کوئ تاسو ته په دې خبرې ایمان وي چې الله هم تاسو نه خوشحاله او رضا دی. نو مخکې تاسو ژوند کې څه هم وکړئ، تاسو ته به د دې احساس وي چې خلک رانه خفه دي خو الله خو رانه رضا دی. او هغه کار کولو نه پس ستاسو زړه به په ارامه شي. که ستاسو ژوند کې چاپېره څومره هم ګډوډي وي خو تاسو به خوشحاله یې. او بیا الله وایي فادخلي فی عبادي، یعنی زما بندیانو کې راشه. تاسو به دلته ګورئ چې الله دا نه دی ویلي فادخلي جنتي، چې زما جنت ته راشه، او وادخلي فی عبادي، چې زما غلامانو کې راشه. نو الله دلته د اول جنت ته راتلو خبره نه ده کړې، اول یې ویلی دي فادخلي فی عبادي، چې اول زما غلامانو کې راشه، بیا زما جنت ته راشه. یعنی هغه خلک کوم زما عباد دي، زما غلامان دي، اول هغوی خلکو نه جوړ شه، بیا به ته خبرې کې چې جنت داسې شی. تاسو خبر یې چې یو جنت دلته هم شته، او هغه جنت څه دی؟ هغه دنیا کې یو قراره زړه. نو کله هم چې موږ د اراده وکړو موږ د الله غلامان به جوړیږو او د خپل نفس به نه جوړیږو چې زه د یوازې الله غلام یم. که تاسو خپل دنه د هجرت وکړئ نو بیا دا وی فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي، نو بیا الله وی چې زما جنت ته راشه. نو الله نه وی چې فادخل الجنه، چې جنت ته راشه، جنتي، چې زما جنت ته راشه. نو کوم خلک د دنیا تیاره له پرېږدي او رڼا پسې ځي، الله پسې ځي، نو الله هغوی ته وایي چې زه به ستاسو دپاره یو خاص جنت جوړوم. نو موږ له دې خلکو په شان جوړېدل دي. دا هغه جنګ دی کوم چې موږ له کول دي. نو الله غواړي چې موږ د خپل احساس او هغوی له کنټرول کولو کوشش کې یو توازن وساتو. نو الله موږ له هغې خلکو نه جوړ کړي کوم هغې سمې لار باندې تلو طاقت لري. آمین.